اولنی سوال یې ورور کړی دی چې خلک دا وایي او دا مشهوره ده چې کله عیسی علیه السلام راکوشي قیامت ته نږدې بیا نو کله چې هغه مړ شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې د هغه د قبر ځای اوس هم شتي او هلته به ښخیږي. نو دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب په صحیح حدیثونو کې د عیسی علیه السلام د ښخېدو ځای په آخره زمانه کې دا درسره ښوی شوی نه دی. پاتې له ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې به ښخېږي دې باره کې صحیح روایت نشته. یو حدیث کې داسې راځي هغه انتهایی کمزوری دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې عیسی علیه السلام به راکوزیږي قیامت ته نږدې او بیا به هغه وخت کې هغه واده کوي او بچي به یې کېږي او په ځمکه کې به 15 کاله تېروي او بیا چې کله مړ شي نو زما خوا کې به بیا ښخولی کېږي. نو وی زه او عیسی علیه السلام موږ به د یو قبر نه پاسو د قیامت په ورځ د یو قبر نه به پاسو. نو دا روایت کمزوری روایت دی. د دې په سند کې راوي دی چې هغه ته ویلی کېږي یا د هغه نوم دی عبدالرحمن الافریقي. نو د هغه د لاسه چې دی دا سند کمزوری دی. نو پیغمبر نه خو نه ده ثابت. بس صحابه کرامو نه آثار راغلي دي چې هغه ویلي چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې، خو د هغې هم سند صحیح نه دی چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ښخېږي. د دې هم سند د صحابه کرامو نه هم صحیح نه دی. اوس علماو چې دا خبرې لیکلي دي کتابونو کې لکه علماو لیکلي دي، هغه د علماو خبره ده او د علماو خبره د هغه وخته پورې معتبره نه وي چې څو پورې هغوی سره دلیل نه وي. چې کله ورسره دلیل بیا وله منو. نو په دې خبره باندې څه دلیل نشتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثونه او نه د صحابه کرامو نه پې صحیح آثار شتي چې په آخره زمانه کې به عیسی علیه السلام چې کله مړ شي نو هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې او د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې ښخېږي. دې باره کې څه دلیل نشته. او کوشش دا پکار دی هر وخت چې په دین کې کمې خبرې چې د ځان نه جوړې شوي دي د هغې نه ځان لرې وساتلی شي. او الحمدلله موږ سره قرآن شتي، موږ سره صحیح حدیثونه شتي د پیغمبر، موږ سره د صحابه کرامو روایت شتي، د تابعینو صحیح سند واله. نو څه ضرورت دی چې کمزوري روایتو پسې ګرځو؟ او دا خبرې دا اکثر د پیغمبرانو دا واقعات نه دي. دا ته یو فایده ذکر کړم. د پیغمبرانو دا واقعات چې دي پخوانو پیغمبرانو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کوم مخکې تېر شوي د دوی باره کې دا ډېر تفصیلي او اکثر روایت دا د بني اسرائیلو نه اخیستی شوي دي. او د بني اسرائیلو خبره هغه که زموږ د شریعت خلاف وي نو هغه خو بیا د سره به منلی کېږي نه. او که چېرته داسې چې نه خلاف وي نه موافق وي نو بیا به ورته نه دروغ وایي نه ورته رښتیا ویلی شو. نو ځکه دې خبرو کې احتیاط ډېر پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو خبره نسبت کې سبا له قیامت پر ورځ الله تعالی دې تپوس کوي. نو په صحیح حدیث کې دا نشته چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ښخېږي، بلکې ځای د سره ښوی شوی نه دی. زموږ دومره ایمان دی، قرآن هم دا مسله ثابته ده، حدیثونو هم چې عیسی علیه السلام ژوندی اوچت کړی شوی دی او په اسمانونو کې دی. قیامت ته نږدې به الله راکوزوي او د هغه په لاس باندې به دجال مرداریږي او مکه وخت کې به امام مهدي هم راوځي. دا وختونه دا یو څو واقعات یا یو څو نښې د قیامت د یو بل سره دي نږدې. بیا به په دې دنیا کې مړ کېږي عیسی علیه السلام، بیا به پرې مرګ راځي. مرګ نه بعد کوم ځای کې ښخولی کېږي الله اعلم. دې باره کې څه نه دي راغلي. نو چې څه نه دي راغلي نو موږ پکې هم د ځان نه خبرې هغه نشو کولی. والله اعلم.